حضرت علی کرم الله وجهه یو سړی رالی غلام مکاتب دې ته ویل کېږي چې یو سړی غلام لري. غلام ته دا ووایي چې ما ته 15,000 روپۍ راکه زه تا آزادوم، ورڅه خپله مزدوري وکړه شی مې وکړه. نو دغه غلام چې دی هغه رالی حضرت علی کرم الله وجهه ته وویلی چې زه دا مشکل لرم، اوس خپل مالک زه آزاد کړی یم خو صرف دا روپۍ راڅخه غواړي او 2 روپۍ زه لرم نه، نو زما مدد وفرمایم. حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل زه تا ته هغه کلمې در ونه ښیم چې کومې کلمې پیغمبر علیه صلات وسلام ما ته یو مشته راښولې دي، ول وخو دې راوښیې ولې نه راښیې؟ ول پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي تاسو دغه دعا وایاست که پر تا باندې صبر یو غر ډیر غټ غر و، که دومره قرضه هم پر تا باندې وا الله رب العزت په تا د دې قرضې څخه خلاصوي د دې دعا په برکت باندې. یعنی پیغمبر علیه صلات وسلام دا دعا ښوولې وه. حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایلې ول که چیرې مطلب یو سړی پوروړی سو او بیا دا پور دونه زیات و لکه پلانی غر راواخله نو ته راولاړ سه دغه دعا ډیره وایه، الله رب العزت به تا د قرضې څخه خلاص کړي، د غیبو څه به الله رب العزت دا ستا قرضه چې ده هغه ادا کړي. نو هغه دعا دا وله پیغمبر علیه السلام فرمایي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك. د دعا مطلب دا دی چې یا الله رب العزت چې کوم شان تا حلال کړي دي هغه ما ته دومره راکه چې کوم حرام شان دي د هغو څه بیا زه مستغني سمه، زه بې نیازه سمه و هغه ته زما حاجت و ضرورت چې دی هغه پاته نسي. او دویمه خبره واغنني بفضلك عما سواك، یا الله ته ما په خپل فضل باندې غنی که، ما یوازې خپل ځان ته محتاجه که، نور د ګر جهان د محتاجۍ مې وساته. یعنی ډېر زبردست دعا ده چې یا الله ما د خپل ځانه څه علاوه د هیڅ چا مه محتاجه کوه. دا پیغمبر علیه صلات وسلام دعا وښوله اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك. دا دعا د هر لمانځه بعد کوشش کوئ کم سے کم 3 وارې خامخا وایاست. ورته وګوره عزیزانو اوس په موږ ته کې ډېر لوی عیب سته. عیب څه عیب دی؟ عیب دا دی عزیزانو زه یا ته یا بل یو پیر لره ورسو، بزرګ لره ورسو، الله والا لره ورسو، موږ وایي ته ما ته یو داسې تعویض را، یو داسې څاښت راکه چې هغه بیا زما کاروبار برابر سي، زما دنیا چې دغه برابر سي. اوس ورته وګوره که دغه بزرګ الله والا مولوي صاحب پیر صاحب وده ته یو کلمه ور وښیي د خپله ځانه، د څومره زیات یقین دی ورباندې چې یاره پلاني پیر، پلاني آغا، پلاني سید ما ته دا کلمه را ښولې ده. نو و ما او تا ته پیغمبر علیه الصلاة وسلام کلمې را ښولې دي چې ما او تا د پیغمبر علیه السلام کلمې خپلې کو، نو ستا و کلمو ته به زه څه ضرورت لرم او ته به زما و کلمو ته څه ضرورت لري. نو لهذا اسانه دعا ده اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك. یا الله چې کوم شان دي حلال کړي دي هغه دومره راکه چې کوم حرام شان دي د هغو څه زه مستغني سمه، د هغو څه بې نیازه سمه و هغو ته ضرورت نه ولرم، حاجت نه ولرم. او یا الله ستا د ذاته څه علاوه د هیڅ چا ما محتاجه مه جوړوه. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي دغه دعا تاسو کوئ چې دومره قرضه در باندې لکه صبر غر را واخله. د الله رسول فرمایي حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي الله به د غیبو څه دا ستا قرضه چې د هغه ادا کړي. اوس به یو سړی وایي چې یاره په کور کې ناست دی بېغمه ناست دی چې زه دا دعا د ډېره وخته وایم، زه د پورو خلاصوی نه یم. عزیزانو په دنیا کې څه داسې خبرې، څه داسې اسباب شته چې هغه فرض دي سړی بې کوي. لکه مثال را واخله ما او تا وږي ما او تا محنت نه کوو د خوراک دپاره، بس ناشې موږ یا الله ته ما مور که تا وعده کړې ده چې زار سړی مړوم، نو د لوږې دا سړی مړ سو نو دا خودکشي سو. یا د هغه رقم یو سړی دی الله فرمایي ته اوبه وچشه ستا تنده به ماته شي، و دی تږی سولو و یا الله تا وعده کړې ده چې هر سړی به زه اوبه وم، زه قرار ناست یم ما ته اوبه راکړه، نو که دا مړ سو د تندې لاسه دا خودکشي ده. نو لهذا دی به راولاړېږي خپل محنت د خپل وس مطابق به کوي. یو روپۍ پیدا کړه، 2 پیدا کړې، په هغه یې ځان ته ګوله واخیستله، ویې خوړله،
اوس چې الله ما او تا تر کوم ځای مکلف کړي وو چې تر ولاړ سه مهنت وکړه حلاله ګوله پیدا کا هغه وخوره. اوس دا کمال په ګوله کې نه دی چې زما او ستا لوږه را ختموي، دا کمال د الله دی چې الله رب العزت ما او تا ته سبب را ښوولی وو، هغه سبب ما او تا خپل کړي، زما او ستا لوږه ختمه سوه، زما او ستا تنده ختمه سوله. صحیح سلو که نه؟ څونه ډېر داسې بیماران ستا چې هغه د خولې خوند یې خراب وي، د خولې خوند یې خراب وي، چې هر څه خور شی وخوري و دته تریخ معلومیږي، حالانکه خو هغه خور شی دی چې انسان یې وخوري بالکل شوګر ته رسوي، ته څنګه نه پوهېږې؟ نو ګویا دا بیماری رااله، چې بیماری رااله په داغه شکرو کې، په داغه شاتو کې، په داغه میټایي کې، په داغه بره کې بیا هغه کمال نشته چې دی وایي دا ډېره خوږه ده. نو معلومه دا سوه چې کمال د ډوډۍ د اوبو نه دی، دا اسباب دي ما او تا بیا پوره کوو. صحیح سلو؟ دا اسباب دي، پس له دې بیا الله رب العزت دا سبب پر الله ورلکه چې ما خو ډوډۍ وخوړله، یا الله مړې تا دا مړتوب نه و چې کوم دی دا ستا له جانبه دی، اوس ما مړی. صحیح سلو؟ نو لہذا خبره دادا ته په کور کې نه کښېنې چې یاره زه مطلب سوره واقعه وایم یا زه پلانۍ پلانۍ دعا وایم، زه د قرضې نه یم خلاصوي. ته لاس پښې ښوروه، الله رب العزت په وتا ته لارې خلاصې کړي، الله رب العزت په د غیب سستا مدد وفرمایي، الله رب العزت په د داسې ځای سه وتا ته دا ستا د قرضې خلاصون راولي، ستا په وهم په ګمان کې بلا هم نه. نو لہذا چې سړی په خپل دعاو کې رښتینه سو، الله رب العزت بیا وده ته لارې چې دی هغه خلاصوي. نو دغه دعا به هر وخت موږ ته وایو، زه تقریبا هر وخت وایم اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك. دا دعا نو د لیکلو نه ده چې زه دعاوې ډېرې دي، مطلب د هغه زما د بیان څه بیا بار بار یې واورئ ان شاء الله العزیز، یا په خپله اورئ بیا یې ځینې ولیکه. صحیح سلو؟ نو دا ډېره انتیکه خبره ده عزیزانو. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د الله رسول دا خبره فرمایلې ده چې څومره قرضداره یې، اوس ګوره زما په دعاو، ستا په دعاو، زما په کلمو، ستا په کلمو موږ خطاوزو، لیکن پیغمبر علیه السلام چې حق سچ کلمې ښوولې دي و هغه ته بیا زما او ستا هغومره یقین نه وي. هغه په دې وجه نه وي، ان ما درته ویلي انسان لکه څنګه جسماني بیماري ستا، لکه هغه د سړي چې زکندن سیاوه چې د ګرد دنیا اوبه وچښي د ده تنده نه په ماتېږي، د هغه رقم داسې بیماري ستا چې د ګرد دنیا شکر یې وخورې، ستا پر ژبه باندې به خوږوالی نه وي، تریخوالی یې، د هغه رقم عقیدتن هم ناجوړې ستا چې هر څو ته راولاړ چې دا کلمې ووایه، ستا عقیده د پیغمبر علیه السلام په باره کې برابره نه وي، ستا عقیده د دین او د اسلام او د الله په باره کې برابره نه وي، بیا وتا ته هغه شی نه در میلاویږي. صحیح سلو؟ دنیا د اسبابو ده، ته به راولاړېږې د الله څه زوی غواړې، واده وکړه، د واده چې کوم مراسم دي هغه پوره کړه، پس له هغه بیا د الله ورکړه د واده زوی یې درکوئ نه یې درکوئ، لور یې درکوله نه یې درکوله، بیا زما او ستا اختیار نه دی، زما او ستا اختیار تر هغه ځایه پورې و. صحیح سلو؟ وی بزرګو الله والا هغه په جیل کې بندي و، نو چې بندي و د جمعې لمانځه اجازه نه ورته کېدله، نو دی به د جمعې په ورځ راولاړ سو، کپړې مپړې بیا واغوستلې، دغه رقم مطلب غسل بیا وکئ، بیا به را روان سو، رالی د جیل و دروازې ته به ودرېدی، ویل یا الله تر دې ځایه زما اختیار و، د دې په اخوا زه اختیار نه لرم، کنی زه به د جمعې لمانځه له تللی وی. ټیک سلو؟ موږ ته ټوله داغسې یو خپل اختیار تر خپله حده پورې کوو، تر زما او ستا تر وس وتلی ده هغه بیا ما ورته کولی نه سو.